حضرت نوح علیہ السلام چې کله کشته ته وخته 900 کاله قوم ته دعوت ورکړ، قوم اونه منه. 900 کاله ډېر شی دی، او قوم وسره زیاتی کول، ظلمونه وسره کول، تکلیفونه ورکول. نو چې کله کشته ته الله ورته و چې کشته جوړه که کشته جوړه کړه، او بیا الله سیلاب راوست، برن اسمان رو ورېد او د ځمکې اوبه راوخوټ کېدلې، او خلق الله ټول هلاک کړل. تر دې حده پورې چې د نوح علیه السلام یو زوی هم پکې الله هلاک کړ، نافرمانو. کشته ته مسلمانان وختل، او د دې حیواناتو نه پکې یو جوړه وردن نه کړل، یو بوډا سپینګیری په کشته کې ګرځېده. د نوح علیه السلام ملګرو چې ورته وکتل چې دا سپینګیری بابا دا خو مسلمان مونږ ته نه ښکاري، دا خو زمونږ د ډلې نه دی. زمونږ مسلمانان خو یا 12 کسان دي، یا 2 کسان دي، یا 3 کسان دي، خپل کسان پیژندل کېږي. دا څوک دی؟ نو هغې کلک راونیوه دا سپینګیری بابا، او حضرت نوح علیه السلام ته ور مخامخ کړ. د الله رسوله دا خو مونږ ته زمونږ د ډلې مسلمان نه ښکاري، مونږ چې د دې په سترګو څه پورې نه دي لیدلی. دې کشته ته رادن نه شو، کشته ته راوخته. نوح علیہ السلام دے تپوس و کالکتا سوکے چی پا کشتے کی گرد و کشتے ترادن نشی بے تپوسا کلکی اونیو وی تا متعلق زوس معلومات کم. نوح علیہ السلام سرخو پیغمبر سرد اللہ رابطی، او فرشتہ جبریل علیہ السلام زیر ازی سوس معلومات کم چی تا سوکے کہ زمون سے دشمنے او ځان بچکے نو پریدم دینا دا دریاب تا دی غرزو چې هغه پوه شو. نو ورته وی زه خو راته ځان خیمه، خو په یو شرط چې پرېدی به مې. وی نه ځان ښایي شرطونه به رستي. وی د شیطان ابلیس بدماش بچیه په کشتی کې راته مټې وی، او نیغ په کشتی کې ګرځې، سترګې دې نه شرمېږي. ټول خلق خو ستا د لاسه غرق شو چې دا څومره قوم تباه شو، سیلاب راغی، دا خو ظالم ستا د برکته راغی. نو ته راغې بدماشي کوې، مونږ ته په کشتی کې ګرځې. اوس دې چاته پرېږدم، د لاس نه مې نیولې، اوس خو دې نه پرېږدم. هغه ورته وی ما پرېږده، یو 2 څیزونه درته ښیم چې بدله زما په نیولو کې دې څه خیر نشته، او هغه 2 څیزونو کې دې ډېر لوی خیر دی چې دې درته وښیم، او ته ترې ځان وساتې. وی رښتیا وی وعده را سره وکوي، وعده ده زه ته را سره وعده وکوي ښځه پرېږدم، خو را 2 څیزونه راته وښایه. وی ښه داسې وکړه چې د خپل امت ته دې ووایه چې د 2 څیزونو نه ځان ساتي، یو ته حرص وی، بل ته حسد وی. دا 2 څیزونه راته بې دي، او دلیل یې څه دی؟ وی ما 80,000 کاله د الله عبادت کړې، 80,000، او دومره عبادت مې وکړه چې د هغې عبادت د برکت نه زه به اسمان کې اوسېدم د فرشتو سره یو شان به لګیوم. خو چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کړ، د خټې نه پیدا کړ، او زه د اور نه پیدا وم، او الله هغه جنت ته ولېږه، نو زما په زړه کې هغه سره حسد پیدا شو چې زه د اور نه پیدا یم، د خټې نه پیدا. او فرشتو ته الله حکم کوي چې سجده ورته ولګوئ، او جنت ته نیغ په نیغه داخل کا. نو زما په زړه کې د آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو، هغې حسد تباه و برباد کړم. د هغې حسد د وجې نه ما سجده ونه لګوله. الله حکم وکړ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ټولو سجده ولګوله. او نه ما زړه کې حسد و خټې نه جوړ دی، ده ته به سجدې کو. مسجود الملائکه دی جوړ شو، اور نه زه پیدا یم، رڼا والا شینه اور اوچت برخیږي، خټه په ځمکه د پاسه خلک پرېږدي، مردارې پې غورځوي. نو زما زړه کې حسد پیدا شو. وی هغې حسد زه غرق کړم، شیطان یې رانه جوړ کړ. هغې حسد زما 80,000 کاله عبادت په اوبو لو کړم. هغې حسد زه د خدای دشمن کړم. او بیا چې حضرت آدم علیه السلام کله جنت ته ورننوت، الله د یو بوټي نه منع کړ. اللہ فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمُ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم تا استا بی بی پا دی جنت کی اسے گے، او چی کم زیم خوخی
دا غې نه خوراک کوئ او هېڅ پکې پابندیم نشته چې څومره م خوښ یې هغه خورئ. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دې بوټي له به ګورې ګوتې نه وړئ. نو د بوټي نه به یې ځان ساتو، په جنت کې اوسېدل. ابلیس وایي چې ما ورته ووې په یو طریقه مې ورته وسوسه ور واچوله، هل ادلکما علی شیء، یو اونه راته نه ښیم، دې اونې نه تاسو ولې خدای منع کړې؟ که دا اونه مو خوړه نو همیشه به په جنت کې، او که دا اونه خوړه نو ګورې څه موده پسه مو باسي. او قاسمهما قسمونه ورته وخوړ انی لکما لمن الناصحین، چې ګورې زه ستاسو خیر خویم، نیک بخت زه ستاسو خیر خویم. نو ما ورته قسمونه وخوړل. نو حضرت آدم علیه السلام خو په جنت کې قسم نو لیدلی چې په دروغه به ملا څوک د خدای نوم ویل. هغه وی اوهو د خدای نوم دی واغش، بس دویمه خبره مه کوه چې ته څه به ستا خبره منم. که دې بوټي له دې ګوتې یوړې ټول عمر به جنت کې، او که دې له دې ګوتې یونړې نو ګورې څه وخت هم الله باسي، څه وخت پس. نو به چې دې قسم واورېده چې د خدای نوم یې ورته واغېست او قسم، نو به زر ورلې له بوټي له ګوتې یوړې. نو حضرت آدم علیه السلام حرص وکړ چې که دې بوټي له ګوتې یونسم خو واقعي خدای مې ونه باسي، او که مې ګوتې یوړې نو بیا به همیشه په جنت کې. نو آدم علیه السلام چې حرص وکړ د هغه حرص د وجې جنت جامې ته کوش وې، بوټي له ګوتې یوړې خولې ته یې واچو. د جنت چې څومره جامې وې هغه ته لاغلې خط ختمې شوې. فتقفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. د جنت خو غټو غټې پاڼې وي، داسې نه لکه زمونږ د بوټو دا پاڼې چې وي. د جنت بیره به د چاټۍ عمرئ، او پاڼې غټې غټې لکه د اتي د غوږ عمره غټې غټې پاڼې به، او بعضې بوټو کې د هغې نه هم غټې غټې پاڼې، او پاڼې یې راغېښتلې یو بل سره یې نږدې کولې تړلې او ځان نه یې تاولې چې عورت پې پټ کړي. الله وایي تاسو ما نه وې منې کړې چې دې بوټي له به ګوتې نه وړئ، زه اوس دنیا ته ځې. نو حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه یې راکوز کړل. آدم علیه السلام په سریلنکا کې سرندیب په وتا غ زمانہ کې وي هلته راکوز شو، او بیبي حوا په جده کې راکوز شو، او دواړه بیا ګرځېدل او پس پسې الله ته به جړا فریاد کول او جړل به. نو د عرفات په میدان کې خدای پاک یو بل سره یو ځای کړل. نو ابلیس نوح علیه السلام ته وایي ما حسد وکړ نو تباه شم، او آدم علیه السلام د جنت جون پسې حرص وکړ او اپانې له ګوتې هغه اونې له ګوتې یوړې، نو خدای د جنت له دنیا ته راکوز کړ. دا دوه خطرناکې بیمارۍ دي. نوح علیه السلام بیا پرېښود چې زه د کښتۍ نه وځه بیختې وځه، خو واده مې رسره کړې وه نو پرې مې ښودې. نو حرص خطرناک شی دی زما وروڼو. ګوره حرص په دولت پسې، خدای مال درکه صبر کوه، بس هغې کې ځان له لګیا اوسه، ګټه کوه، ګټه منه نه ده. بچو له رزق ګټل منه نه دي، ښځې له روزي ګټل منه نه دي، ځان له کور جوړول په شریعت کې منه نه دي، صحابو جوړ کړي دي. او ځان لکه د موټر واغش دا منه نه دي. د صحابو زمانه کې اوښانو، هغوی سره اوښانو، دې زمانه کې موټرې دي، لارۍ دي، که ځان لاخلي. نو تجارت منه نه دی، خو ځان به ورپسې نه لیونی کې. ځان لیونی کول خو پېژنې که نه چې شپه ورځ په دولت او په دنیا پسې منډه ده، او بس په یو طریقه را پیدا کول دي، که حرامه ده او که حلاله ده. حرام حلال ته نه ګورې خو را پیدا کول کې، او شپې ورځ ته نه ګورې خو را پیدا کول کې، او خدای ته نه ګورې چې خدای رانه یېرېږي او خدای پې خفه کېږي، او مونځ رانه پاتې کېږي، که مونځ هم پاتې شي پروا نشته، او که مونځ مې په یو 2 منټه کې وکړو ځان مې ته زر هم خلاص که پروا نشته، خو چې ګاک رانه لاړ نه شي. پیسه مې ډېره کړه، که حرامه مې وګټله خیر دی، که خدای خفه شو پروا نشته، خو چې زما مال او دولت ډېر شي او زما ډېرې بنګلې جوړې شي. دې ته حرص وایي. دا ډېر خطرناکه بیماري نه د دنیا، دا حرص. سترګې به دې هر وخت اوږي، د حریص انسان زړه موړ نه، جیب یې موړي، بینک یې موړي. بینک خو پردی دی، ستا پیسه پرته نو ستا پیسه، پیسه خو هغه ده چې ته وخورې، دولت هغه ده چې ستا ښځې وخوري، دولت او پیسه هغه ده چې ستا مور وخوري، ستا بچي وخوري. نو بینک کې پرته ده کروڑونه روپۍ، او ته ترې مړ شوې، نو څه پیدا شوه ستا په بینک کې؟ خو د دنیا د خلکو پیسې پرتې دي.
د دنیا سره در دی او دغه د بکسونه ته ډک دي، نو چې مړ شي څه پیدا ده؟ د دیوال خختم دنه پاتې شو، سرو زرو خختم دنه کالی پاتې شو، نو پیدا ستاسو وکړله ځه دې خخته کې چې دا په دیوال کې لګېدلې ده، او ستانه چې کوم سره زر پاتې شو په دغه کې په بکس کې، د دواړو څه پیدا ده؟ تا ته څه پیدا واغېسته؟ بینک کې چې کوم کروڑونه روپۍ پرتې دي، نو زوی ته پاتې شو، نسی ته پاتې شوې، تاسو ته څه فایده واغېسته؟ سترګې اوږې سترګې او ډوډۍ ته پردي مال ته سترګې خړې نیولې. یو سړی جومات ته رادننه شو چې ویې کتل د جومات په دریو ګوټونو کې 3 کسان ولاړ دي، یو هغې ګوټ کې ولاړ دی، یو دلته ولاړ او یو دی بل ګوټ کې ولاړ دی او د الله عبادت کوي. دې چې راغې دو کتل نو دیم یو ګوټ کې ودرېده، یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د هډوکو او د مزیدار پولو مولو سامان خوانچه ده ورسره کېښوده، او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس وینځونکې دی ورسره. نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې، اوبه درته اچوم. هغه لاس وینځونکې او لوټه یې ورته ونیوله، هغه ورته وایي اخوشه رزیلې دا ورته بیا مینت کوي، هغه ته مخړی مینت کوي، اخر کې سړی راضي کړ، لاس یې ووینځل. دا جینۍ ته هغه لاس وینځونکې او لوټه بل طرف تکړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه یې ورته مخې ته کېښوده. هغه لګیا د خوراک هغه سړي بابا اول خو انکار کو، نه خورم، خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي، ډوډۍ خوري او غوښې خوري، نو چې هډوکي نه غوښه خوري نو هغه هډوکي راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ ولي، او دا جینۍ په هغې کې مطمئنه زاري کوي چې خیر دی که ما په هډوکې لیلی خو خوره دا شی وخوره. یو کاسه ور مخکې کوي، بله مخکې کوي، هغه چې هډوکې تش کي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي، چې بل هډوکې تش کي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي، او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي، هغه سړی رضا کوي موړې کي، چې موړې کي دا جینۍ راشي د دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي لوټې سره چې لاس ووینځه، هغه ته مخ اړی راړی او دی رضا کوي، مخ ته اړی راړی او دی رضا کوي، اخره کې رضا کی نو لاس هغه هم د دې ړومبي په شان ووینځي، لاس وینځونکې لوټه ته اخوا کي، بیا ورته مزېداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې دي، نه خورم مینت کوي، لاس دې موینځل او شابه لگا مهربانی وکا اوگی کنا شابه عبادت کے علا چری وہ پوٹے طاقت تے پیدا شی شابه اخرى اغم دغا چل کئی چی اڈو کی خریق وقت اوشو کئی ناغ اڈو کی روچت کی دا جینے پی پدا مخ دا دلد اخلاص اولی بل اڈو کی امدا چل کئی اگر دریم کس خو لگیا دے خپل عبادت کئی او دا سلورم اشنا چی دے گٹ کے ولار دے نو دے وطا پا دے سترگو کی نیغ گوری چی خدای زمان نمبر برازیو کنا سرگی دا حرس نا ڈکی دی او محل بم پولا و روڑو کبراؤنونی او خلاص بشی او کنا دا دری خدا سے معلومی گی لکا قربانا چی دویلا خدا جینے روڑی خدا خود پکنوی میل مرالم نو دی منظم کئی نیت تڑی چی دا جینے ہوئی چی لکا دام عبادت گزار دے او پسترگو کدا سی پا دے گوٹونو کی وطا نیغ نے گورم چی خدا خیر پکی واچی خدا ہے گوری چی اس مالم راشی چی دا جینے اگا دویم ملکا ادریم لراغی او دا سلور مشناوتا بیا دا سیستر گو پا گوٹ گوٹ کی گو زانا مخکارا کی ریاکاری کی چی عبادت کم چی دا جنیو چی دا خوم عبادت گزار دا شیر آلہ رو او پستر گو کی گورم چی خدا خلاص نشی وخ خلاص نشی اسی نا چی دا خوانچیو چی زمان پا کیساو نشی لکی سوچ کئی چی دا خوراک بسنگا اخرم او مقا چلو کا درے میں مرضا کا نکم لاس نینزم لری شروع کشا او دعوت منت کے اخیر کے لاسو نپی وینزل لوخی تے اخواقلل اخوان چیر آواغشتا او دریم تے ورمخ ککلا اما غا چل کئی چی خوراک خوری وقا خوری نو پاڑو کی دا جنے پدا مخ خولی پبلی مولی پبل چی غیم مولکا نو دخواتا دا مخ کی نشیشا غشتے نیغ قتل نو جنے را لدلا چرا لوخه وتوین لاسونه وینځه نو دا یار لکه سوچ کوي که سات کو مسنه لاړ نشي
وسط کوم لاړه نشي لاسونه وینځه په دغه طرف مخکې نه لستوړي نغښتي وو لاسې وینځل هغه سیندونکي ته یوړو هغه کاسه ډوډۍ وله راوړه وی اخره دی وی خدایه که ویم د هغه نورو په شان ویم چې نه خورم رانه چېته یو نسي شورو یې پې وکړه چې شورو یې پې وکړه او غوښه یې د هډوکي نه خلاصه کړه نو هغه هډوکي راواغېسته د هغه دا خیال و چې ګنې د دې خلکو رواج بدی چې څوک دله ډوډۍ راوړي نو په هډوکي به هغه کوربه ولې ځکه هغه لومبي هم دا چل وکړه دویم هم وکړل دریم هم دا چل وکړه دا به د کلي رواج یې نو چې غوښه یې خوړه هډوکي راواغېست او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته چې ویشته جینۍ ته لوښې را دې خوا کړ او ورغرې وال د دې مرۍ نه یې کلک ونیو ستا هغه داسې داسې کړي خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږې نو ډک شه نه ډکېږې مه ډکېږه په هډوکي دې ولې ویشتم ما دل ډوډۍ راوړه او ته ما په هډوکي ولې او ته یې خورې خو هغه لومبي هم دغه چل وکړو دویم هم هغه چل وکړو دریم هم هغه چل وکړو نو ما وی دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړو وی بیخ دې وځه ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کومې نه رضا کېږي منت ورته کوم په کاڼي تا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا یې وله راوړم ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې دې اغېشتې ومه سترګو کې دې ما هغه وجي او پولو ته دې سترګې نیغې کړې وې تا خو ورته مخکې نه په حرس کې یې ته به ما ته مینت کې در کوم با هغې ته زه مینت کوم نه خوري که دویم غزار دې وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوغورځوم دغه دنیا اوخه دقه د حیرسناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مکتبه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا له خدای کومه ډوډۍ او کوم رزق مقرر کړی حقه دې هغې کې زیاتې به نه کېږي حرص به نه کې ګټه کوه حلاله ګټه کوه د مانځه وخت چې جومات ته ځه نفل هم کوه ګاک دیني تسبیح مړوه زمیندارۍ کې او بخور ټیم دیني پوله باندې کښېنه قرآن تلاوت شروع کړه سوره اخلاص وایه فصل نه فارغ شو جومات ته وخېجه تاجر دی ګاک نشته قرآن تلاوت شروع کړه نیر سنی سوره اخلاص شروع کړه دکان کې دفتر کې کار کې بابوی سیکرټري مانځه وخت شي فوراً جومات ته ځه او مانځه وخت نی او کار دیني لږ تسبیح واړه او خدای یاد کا او حلاله مزدوري کوه د حرامو نه ځان ساته او بېځایه حرص مه کوه ګناه ده کم شی خدای مقرر کړی دی